دویم قسم ټوکې داسې دي چې هغه ګناه کبیره ده. دا هغه ټوکې دي چې په دې کې د مسلمان توهین کېږي، الله هم دې وساتي. یا په دې کې کذب ګډ وي، دروغ. یوه ټوکه کوي خو دروغ وایي، نو دروغ خو ګناه کبیره ده که نه؟ یا هغه ټوکه چې مقصد دی یوازې او یوازې دا وي چې دا خلک وخندوي، خندای قهقها خلک وکوي. دا ځینې خلک مجالس جوړوي د خنداګانو دپاره، هلته ټوکې وکوي، یو ټوکمار کس ورته پورته شي، مجلس کې خټ خوټ وي، بس خنداګانې دي لګیا دي، او یو کس ورته اخته وي، ټوکې ورته کوي. د خندا په نیت باندې چې خلک وخاندي، دا ګناه کبیره ده، دا ګناه ده دا ډول ټوکې. یا داسې ټوکې چې مسلمان ته ضرر رسول پکې وي. ته وایې زه ټوکه کوم، هغه د مسلمان له بدن نه د وینې روانې کړي دي. ته وایې زه ټوکه کوم، هغه مسلمان ته د یو لوی تکلیف او اذیت ورساوه. دا ډول ټوکې دا ناروا دي، له دې نه باید مسلمانان ځان وساتي. او دریم قسم داسې ټوکې دي چې مازې خوشطبعي پکې موجوده وي او یو حکمت هم پکې پروت وي او د خلکو دپاره یوه فایده باندې مشتمله خبره وي. دا بیا جایز دي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم له خپلو صحابه کرامو سره خوشطبعي کړې. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یوه زنانه راغله، یا رسول الله صلی الله علیه وسلم زړې زنانه وي جنت ته ځي؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل نه، زړې زنانه وي جنت ته نه ځي. په ژړا باندې شوه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وایي دا پوه کوي، زړه زنانه په دې معنی باندې چې په دې زوړوالي حالت کې البته دا به جنت ته ځي، خو الله به یې ځوانه ښځه کړي، ځوانه به شي. لکه موږ تاسو یوه نیمه ټوکه کوو، یاره څوک چې جواری خوري د هغه جنازه نه کېږي. څوک چې جواری خوري، سوکړک چې څوک خوري، د ده جنازه نه کېږي. مقصد هم دا وي چې کله چې دی د سوکړک په خوراک باندې لګیا وي، دلته خو دا ژوندی دی، نو د ژوندي سړي جنازه خود نه کېږي. دا معنی نه چې له مرګ نه وروسته یې نه کېږي، نه نه، دې وخت کې د ده جنازه نه کېږي. بس په دې کې یوه خوش طبیعتي موجوده ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم له خپلو صحابه کرامو سره دا ډول خوش طبیعتۍ کړي دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم په غزوه تبوک کې یوه وړکۍ خیمه کې ناست و. یو د لوی قد والا او د غټې ځوانۍ والا صحابي د پرده ورته راښکاره کړه. یا رسول الله صلی الله علیه وسلم زه را داخل شم؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل او راځه. دی ورته ټول درشم که نیم درشم؟ دا یوه ټوکه ده، یوه خوش طبیعتي ده. یعنې زه خو ډېر غټ یم او دا خیمه وړکۍ ده، ټول به پکې ځای نه شم، ټول درشم او که نیم. نو دا ډول خوش طبیعتي دا حرام او ناروا نه ده، دا جایزه ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو صحابي باندې سودا یې خرڅوله د مدینې منورې په بازار کې. رسول الله صلی الله علیه وسلم د شا له خوا نه ورغی او دا لاسونه یې په دې سترګو باندې ورباندې کېښودل، لکه موږ تاسې کله وارې د یو نیم ملګري سره ټوکه کوو، سترګې ورباندې پټې کړې. هغه چې دا ګوتې داسې ورباندې ووالې، ویې پېژانده چې دا خو د الله پیغمبر دی. نو د خپل ملا مبارک یې د ده په سینه پسې مښله. دا ډول خوش طبعي د خپل ملګري سترګې ورپټول چې ده ته تکلیف نه وي، دا ډول خوش طبیعتۍ جایزې دي. صحابه کرامو کې زښته ډېرې نمونې دي دې دپاره چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د صحابه کرامو سره دا ډول خوش طبیعتۍ کړي دي. هغه ټوکه چې یوازې صدق پکې وي، رښتینولي پکې وي، یو حکمت پکې پروت وي، دروغ نه وي پکې موجود، چاته توهین او بېعزتي نه وي، دا جایزه ده. نو له هغه ټوکو نه به ځان ساتو چې زموږ ایمان له منځه ورسره ځي، او هغه ټوکې چې موږ ورباندې ګناهګاریږو دې نه به ځان ساتو، او د مسلمان ورور توهین او بېعزتي له دې نه به په کلکه باندې اجتناب کوو. الله دې موږ او تاسو ته اجتناب را نصیب وګرځوي.